سلامونه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دي خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکزي حکومت نیوکې کوي چې په غاړه یې مقدمې درج کوي او ځوروي یې، خو خپله په دې صوبه کې د پي ټي ایم په ضد کاروایانې کوي. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې په صوابي ضلع کې د پي ټي ایم 15 غړي نیول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو صوبایي مشر خیرالامین په ضد هم مقدمه جوړه شوې ده. په نوموړي 180 مادې د سرغړونې په سر مقدمه درج شوې ده. نوموړی وایي په صوابي او مردان ضلع کې امنیتي ادارو پي ټي ایم د جرګو څخه منع کولو هڅې کوي، خو دوی د مشکلاتو باوجود غونډې کوي چې له وجې په دوی مقدمې هم جوړې شوې دي. د پي ټي ایم د خیبر پښتونخوا مشر خیرالامین وایي زه هم په دې باندې حیران یم ځکه چې موږ د ډی خان ټانک شمالي وزیرستان ترڅنګ نږدې ټوله صوبه کې وګرځېدو، خو اوس په صوابۍ او مردان کې کریکډاون شروع شو. زموږ ملګري ونیول شو او په خپله راباندې هم یې فایر شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر پښتونخوا کې ځای په ځای جرګې کوي او د 11 اکتوبر قومي عدالت غونډې ته خلک رابلي. په دغه لړ کې پرون د دوشنبې په ورځ په مردان ضلع کې هم دغسې غونډې شوې دي. د ځایي مشرانو په وینا د ضلعي انتظامیې لخوا د پي ټي ایم د جرګې څخه د منع کولو هڅې روانې دي. د مردان او صوابي ضلع کې د پي ټي ایم د غړو په نیولو جرګې ته د نه پرېښودو په اړه د ضلعي انتظامیې کوم بیان مخې ته نه ده راغلی، خو منظور پښتين د پي ټي ایم د غړو په ضد درج شوې مقدمې ته په غبرګون کې ویلي دي موږ حکومت ته هم دا خبره کوو چې کومه خبره د ځان متعلق ویني نو بیا کم از کم په صوبه کې هغه کار کوئ چې تاسو یې مخالف یې. که یو شی په پنجاب کې بد وي هغه دلته هم بد دی، که په پنجاب کې یو انسان سره بد وشي هغه دلته وشي نو هماغسې بد وي. نوموړي دغه څرګندونې نن کړې دي. او په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دی. د تحریک انصاف مشران د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د جلسې نه وروسته نیول شوي وو چې د قومي اسمبلۍ غړي هم پکې شامل وو. تحریک انصاف وایي مرکزي حکومت د هغوی د رایې ځای کېدو آئیني حق نه مني او د هغوی غړي ځوروي. خو د پي ټي ایم مشر منظور پښتين وایي تحریک انصاف په مرکزي حکومت باندې نیوکې کوي، خو په خپله په صوبه کې بیا د پي ټي ایم په ضد هغسې ګامونه پورته کوي. کومې نیوکې چې دوی په مرکزي حکومت کوي هماغه رقم کارونه زموږ له ملګرو سره کوي. پي ټي ایم د اکتوبر په 11 د پښتنو د قومي عدالت د جرګې راجوړولو اعلان کړی دی چې دغه جرګه به په خیبر کې کیږي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.